بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو خوږو ماشومانو، زه صالح ننګرهارۍ یو ځل بیا د ستاسو درانه حضور کې حاضر شوم. غواړم چې تاسو نبي ډالۍ د ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زه یوې لنډې کیسې سره د ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یم. غواړم چې تاسو سره شریک کړم. نو غواړم د ټول نه تاسو ته د اختر مبارکي درکړم چې اختر مو مبارک شه او د ستاسو ټول نیک اعمالونه او عبادتونه د خدای پاک دربار کې قبول شه. وایي چې عمر بن عبدالعزیز د خپل وخت باچا چې اعتقال شو، خلکو اعتقاد کو، نو د ده بیبي کیسه کوي چې دا مازدیګر کور ته رالو او د دومره وژړل تر ماښامه پورې، او ماښام جمعې ته لاړو چې جمع یې وې کله واپس رالو د بیا هم جړل، نو د دومره وجړل او بیا ماسخوتنه پورې یې وژړل، نو ماسخوتن جمعې ته لاړو او واپس رالو او ټول سهار اذانونو پورې د جړلي ول او خوب یې هېڅ ونه کړو او حتی د دومره وجړل چې د سترګې د ژړا نه سرې شوې. نو زه ورغلم او ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې جاړي. نو هغه راته وویلې په ما باندې ډېر غټ بوج کېوستلو زما خلکو زه باچا وټاکلم، او که زما نه څه شی غلط زما د دین بارے کې وویل شي نو زما رب به ورځ د قیامت به زما نه پوښتنه کوي. نو امیړی ورته وایي چې راځه موږ ته خدای پاک دومره زیات مال راکړی، دا ټول مال حکومت ته ورکوو چې دا د الله په رضا ورکړي. نو ښځې ورسره ومني او ښځې ټول سره سپین غاړې ګوتمې هغه ټول راوالي، د میړه مخې ته یې کړي، میړه یې خپله کڅوړه راوالي او د هغې ټول سره راوباسي او هغه ورکړي حکومت ته چې ته دا واله دا د الله په رضا ورکړه. حکومت ورسره ومني چې کله ډېرو دا پیسې سره او سپین ورکړي، د دې په کور کې ډېره سختي را روانه وي، یو ټایم روټۍ یو بل ټایم نه. نو دا حکومت درته ووایي چې مونږ به ستا د خرچې خیال ساتو، مونږ د ورځې به تا ته 1000 درهمه درکوو د ستا د خوراک دپاره. هغه ورته یې وایي ما ته قبوله ده، نو 1000 درهمه پوره مه راکوئ، ما ته صرف د ورځې 2 روپۍ راکوئ، که چیرې زما نه دا 1 روپۍ اضافه لاړ شي نو زما ته سره 1 روپۍ کمه کوي. نو هغې ورسره ومني، نو هغه ته سره د هرې ورځ 2 روپۍ ورکوي او 2 روپۍ اگر په صندوق کې اچوي، 1 روپۍ هرې میاشت سره په کور خرچې کې لګوي. نو یو ورځ روژه راشي او دا یو ورځ بار وځي، نو انګورو ته یې زړه وشي، نو دا زر خپل کور ته واپس لاړ شي، خپلې ښځې ته وایي انګورو ته مې ډېر سخت زړه شوی، کاشکې پیسې وې چې اخیستې مې وې. ښځه ورته زر لاړ شي او د خزانې نه 1 روپۍ راوالي، ورته یې ورکړي چې وایي دا واله د دې په دې معنې انګور راواله ډېر زیات شی کېږي. نو هغه ومني او لاړ شي بازار ته او انګور راوالي، نو زیات شی ورکړي. نو هغه سره یو زر حکومت ته لاړ شي، ورته ووایي چې ته زما د تنخوا نه 1 روپۍ کټه که زما په 1 روپۍ باندې کار کېږي. نو هغې ورسره ومني. نو اختر را رواني، نو بیا دا په ژړا شي او هغه ښځه پوښتنه کوي ولې جاړې. هغه ورته ووایي چې اختر هم را روان دی او ټول خلکو خپلو بچو ته جامې کړي او ما خپل بچي ته جامې نه دي کړي او زما رب به زما نه پوښتنه کوي. نو چې اختر رالو نو د ده به سره زوی رالو او پلار سره سلام واچو، اختر مبارکي هم ورکړو. ورته یې ویل چې بابا جانه زما ملګري راغلي را دین نه کړه. نو هغه ورته یې او را دین نه کړه. نو ملګري را دین نه کړي، نو ټول سلام واچي وایي السلام علیکم کاکا جانه، او ټول کینی. نو هر ماشوم ښایسته جامې اچولي، عطر یې مږلی یو ښایسته بوټان. نو د ده زوی زړې جامې مچولي او خپل زاړه بوټان او عطر یې نه مږلی. نو ملګري چې کله ځي نو زوی یې ورسره وځي، نو واپس سیده راشي د پلار مخې ته کیني، نو پلار یې په ژړا شي او ورته وایي چې زویه ته به همدا سوچ کوې چې ما تا ته د اختر جامې نه دي کړي او ټولو ماشومان سره نوې جامې او نوي بوټان او عطر یې مږلی و. نو دا زوی په خندا شي وایي بابا جانه کس په جامو باندې نوې جامو باندې او نوي شیانو باندې ځان لوړ نه شي ګڼلی، په تعلیم او په پرهیزګارۍ باندې هغه ځان لوړ ګڼلی شي. پلار جانه زه نه غواړم چې ورځ د قیامت
په جامو باندې نشاني. اوس دستانه رب زمان دستانه پوښتنه کوي چې دستا دې زوی دا جامې د کوم ځای نه کړې وي. بابا جانه زه نه غواړم چې زما نه تا ته تکلیف درشي. دا پلار یې زر زوی ګیر کړي دا سرنوموچي کړي او الله نه شکر باسي چې الله تا ما ته داسې زوی راکړی. د درنو قدرمنو مینوالو او خوږو ماشومانو زما د دې کیسې مطلب دا دی چې زموږ په چم ګاونډ کې کم یتیم بېوسه چې هغې ته موږ باید د خپل اختر جامو نه یو جوړه ورکړو. باید هغې دا سوچونه کړي چې کاشکې زموږ پلار ژوندی وی چې راته یې اغوستی وي. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ستاسو ورور صالح ننګرهاری.